په سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم زده کولو سره د انسان په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت زیاتېږي. اوس چې موږ تاسو د یو انسان په باره کې معلومات نه د هغې شخصیت د هغې محبت د هغې مینه د انسان په زړه کې دومره نه ښکته کېږي. کله چې د یو انسان په باره کې تا معلومات حاصل کړله، د هغې تقوا، د هغې پرهیزګاري، د هغې شخصیت دا درته ټول بیان شي، نو انسان زړه کې ورسره محبت پیدا شي. دغه شانتې که چېرته موږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت زده کړو، دا موږ واورو، موږ په دې باندې ځان پوه کړو، نو زموږ ستاسې په زړونو کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت زیات شي. نو سیرت کې د دعوت او مصلحت طریقه زده کېږي. کله چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې سیرت زده کړې، نو تا ته به معلومه شي چې دعوت په کومه طریقه باندې ورکول کېږي. د دعوت طریقه څه شی ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې دعوت ورکړی، مشرکانو ته یې د ایمان راوړلو دعوت ورکړی. په کوم ځای کې رسول الله تیزي کړي، په کوم ځای کې نرمي کړې ده، په کوم ځای کې تورې راویستلې، په کوم ځای کې په ژبې سره دلیل بیان کړی. په سیرت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دشمنانو کفارو د هغوی د صفتې درته معلومې شي چې دوی څنګه په هره زمانه کې او په هر وخت کې د دین اسلام خلاف کړی دی، څنګه دوی په هر وخت کې د داعیانو هغه خولې ورچوپ کړي دي او دوی د مخ د ځمکې نه ختم کړي دي. نو دغه شانتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت زده کولو کې بې شماره فایدې دي.